السلام علیکم درنو دوستانو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. دا د یو ځل بیا ستاسو سره د یو نوي ویډیو سره حاضر سوي یو. هیله ده چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او له موږ سره واوسئ. دوستانو، مخکې له دې چې ویډیو باندې پیل وکړو، زموږ چینل حتمي در سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شریک کړئ او په څنګ کې د بیل نشان ته فشار وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې لومړی در ورسیږي. دوستانو، تېره ورځ چې په ځینو پاکستاني رسنیو، البته په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې د دروغ اوازې او خبرې خپرې سوي وې، هغه درواغ بلکې د یو بل چا عکس یې پورته کړی و چې د محمد نبي ته په څېره کې ورته و، لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ. دا کس محمد نبي نه و، بلکې د جاهد الله په نوم یو څوک و چې هغه وفات سوی ده، بلکې محمد نبي د خدای جل جلاله په مرسته او کومک سره ژوندی ده او هیڅ مشکل ورته نه ده پیښ سوی. درنو دوستانو، د جمعې په ورځ ځینو فیسبوک کاروونکو په خپلو اکاونټونو لیکلي و چې افغان کرکټر محمد نبي اساخیل د زړه له حملې له کبله مړ سوی دی او نور به د کرکټ په نړۍ کې نه وي. دې فیسبوک کاروونکو ډیری د پاکستان و. یو فیسبوک آی ډي چې په دې برخه کې دا خبر خپور کړی، یو هم د پاکستان د خبر تلویزیون مشهور خبریال یوسف جان اتمانزی و چې هغه لیکلي و چې دردناک خبر، محمد نبي اساخیل د زړه د حملې له کبله مړ سوی دی، الله دې جنتونه په نصیب کړي. همدارنګه لکه څنګه چې تاسو وینئ، په دې خبره ډیری افغانان ناهیلي سول او د محمد نبي اساخیل مینوال خورا خواشیني ول. کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د محمد نبي د مړینې دروغجن خبر خورا زیات خپور سو، نو نړیوالې ورزشي رسنۍ هم په دې تمه وې چې رښتینی خبر خپور سي او رسمي سرچینې تایید کړي. پرون ماښام د دروغو خبر له خپرېدو سره کرکټ بورډ د محمد نبي اساخیل د شپږیز لیګ چمتووالي انځورونه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپاره کړل. محمد نبي اساخیل په شپږیزه لیګ کې د میس عینک لوبډلې مشر دی. پرون یې د بوست لوبډلې په خلاف تمریناتي شلوریزه لوبه وکړه. نو همدارنګه محمد نبي اساخیل لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ونیئ، هم په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې درنو ملګرو، الحمدلله زه جوړ روغ یم، زما د مړینې خبر چې د ځینو رسنیو لخوا خپل سوی مطلق دروغ ده، مننه. همدارنګه نوموړي په انګلیسي باندې هم ټویټ کړی و او همدارنګه خپله د فیسبوک پیج باندې دا خبر خپور کړی و چې زه جوړ روغ یم او دا خبر چې د مطلق دروغ ده. همدارنګه تاسو لکه څنګه چې په تصویر کې ګورئ، ځینې پاکستاني رسنۍ دي چې د په کس سره غوښتل چې دا خبر خپور کړي. همدارنګه محمد نبي اساخیل په خپله رسمي فیسبوک پاڼه هم ولیکل چې زما د مړینې تصویر د مړینې خبر چې ده درست نه ده، زه روغ رمټ یم. شپږیزه لیک د دوشنبې په ورځ پیلېږي. اوس محمد نبي اساخیل په خپله ټویټر باندې لیکلي چې دی الحمدلله روغ او جوړ دی او کوم رسنیو چې د ده د مړینې خبر خپور کړی دروغ او جعلي دی. دا لومړی ځل نه دی چې بندنۍ رسنۍ خصوصا پاکستاني رسنۍ او فیسبوک کاروونکي په دروغو سره زموږ لوبغاړي مړه او ژوندي کوي. د دې وړاندې د سما تلویزیون ویلي و چې راشد خان د پاکستان او پاکستان خلاف لوبیږي. دوی راشد خان بې وفا بللی، ورپسې موجب ښودلی چې هغه 13 کلن نه دی بلکې عمر زیات. اوس دا دی د محمد نبي په دروغو سره اوازو سره وژلی و. محمد نبي ټویټ هر څه روښانه کړ او نړیوالو رسنیو اوس هم دا راپورونه خپاره کړي دي چې نبي روغ رمټ دی. درنو دوستانو، موږ تاسې ټول افغانان باید د دې مخه ونیسو چې د نورو هیوادونو کمې رسنۍ چې دي هغه زموږ د لوبغاړو، زموږ د ملي ټیم د ځوانو لوبغاړو، تکړه لوبغاړو پر ضد ځینې اوازې خپروي. باید دا اوازې ونه منو، بلکې په هغه څه باندې باور ولرو چې هغه حقیقت وي. نو دوستانو، دا ویډیو تر خپل ملګرو سره تر خپل ملګرو پورې ورسوئ، له هغوی سره شریکه کړئ. همدارنګه زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د داسې نورو او جالبو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل تعقیب کړئ. تر بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو بله یو بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.